موږ تاسې په مخکیني درس کې دا موضوع کار کړې وه چې چارجونه دي دوه ډوله. فرانکلین ورته مثبت او منفي نومان ورکړي وه او دا چارجونه یو په بل باندې قوې واردوي. فرانکلین دا هم تجربه کړې وه چې هم نوع چارجونه یو په بل باندې قوې واردوي دافعوي او مختلف النوع چارجونه یو په بل قوې واردوي جاذبوي. په دې کار کې اخو په توصیفي توګه دا مسله بیان سوه، اما په قطعي توګه باندې په دقیقه توګه باندې د دې ریاضیکي محاسبې دپاره کولم ډېر زیات تجارب اجرا کړي دي او بالاخره دا قوه چې چارجونه یو په بل باندې واردوي هغه یې پیدا کړې ده. د دې د نامه صحیح تلفظ هم کولم راځي. فرانسوی فیزیک پوه دی، د دې نوم داسې لیکل کیږي. دا نوم دی، دا کولم ویل کیږي، بي نه راځي. خو خیر زموږ تاسې په کتابو کې دا کولمب ذکر سوی، موږ تاسې به په همدې شکل باندې زده کړو. صحیح تلفظ یې راځي کولم. د کولم قانون څه خبره بیانوي؟ د کولم قانون هماغه موضوع چې موږ تاسې په توصیفي توګه زده کړې ده چې چارجونه یو په بل باندې قوې واردوي، د هغه مقدار موږ ته وایي چې دا به څومره وي. او کولم دا کار څنګه اجرا کړی دی؟ د دې نه مخکې تاسې یو بل مبحث ویلی و چې هغه و د کتلو ترمنځ جاذبوي قوه، چې هغه ته موږ تاسې ویل نړیوال جاذبوي قانون یا د نیوټن جاذبوي قانون. د نیوټن په جاذبوي قانون کې موږ تاسې کومې قوې پیدا کړې وې؟ هغه قوې چې کتلېګانې یو په بل واردوي. او ځکه چې کتلېګانې ټول یو ډول دي نو قوه دایمن څنګه راځي؟ یو ډول. او په هغه ډولو کې کم رقم وي؟ جاذبوي والا. مګر چارجونه دوه ډوله دي نو دا قوې دوه ډوله راځي، یا به جاذبوي وي یا به دافعوي وي. نو کولم چې کله د چارجونو ترمنځ پر قوو باندې کار کوي هغه ډیر زیات استفاده کړې ده د نیوټن د جاذبوي قانون څخه. د نیوټن جاذبوي قانون تاسې ماته ووایاست چې هغه څنګه و؟ فرض وکړئ دا یوه کتله د M1 او دا هم بله کتله ده M2. دا دواړې کتلې درته راغلې، دوی یو په بل باندې قوې واردوي. دا قوې د مقداري لحاظه څه وي؟ مثال دې ته ووایم F1 او دې ته F2. دغه نامګذاري د 1-2-2-1 دا کم ستاندرد قانون په دې کې سته نه. هر څوک چې هر رقم جوړوي بیا هغه یې بیانوي. ما نامګذاري داسې وکړله چې اول مې د هغه کتلې نوم ذکر کوي چې قوه ور باندې راغلې، دوه مې د هغه ذکر کوي چې قوه وارده کړې ده. که یو څوک وایي چې زه به دې ته وایم F2 بلکل ورته ووایه، بیا تشریح که چې خلک په همدې متن کې چې هر کله دا لیکنه وویني هغه په پوه سي. نو F2 یو څوک وایي زه ورته وایم اول د هغه کتلې نوم لیکم چې قوه واردوي، دوم د هغه لیکم چې قوه ور باندې واردېږي. دواړې صحیح خبرې دي. ما اوس فعلا داسې درته ولیکل. دا قوېګانې دي او دا قوېګانې د مقداري لحاظه څنګه یو له بل سره مساوي. نو که د مقداري لحاظه دا قوې یو له بل سره مساوي وي F1 او F2 موږ تاسې به دې ته یو نوم ورکړو څه؟ F. پر مقدار بحث کوو. نو موږ تاسې د نیوټن په نړیوال جاذبوي قانون کې دا خبره زده کړې وه چې دا قوه د کتلو له حاصل ضرب سره مستقیمه اړیکه لري او د دوی ترمنځ د واټن له مربع سره معکوسه اړیکه لري. که دې ته R ووایم، R مربع متناسب دی د کتلو له حاصل ضرب سره مستقیم، معکوسا متناسب دی د واټن له مربع سره. بیا د دې مساوات مو څنګه جوړ کړي وه؟ دلته مو یو ثابت ضرب کړی و او هغه ثابت دایما هغومره و، هیڅ کله تغییر نه کوي. یو مقدار یې درلودی 6.8 ضرب لس په توان ده -11 داسې یو قیمت یې درلودی او هغه مو ښکاره کړی و په جی د کاوندیش ثابت یا د نړیوال جاذبوي ثابت یې نوم و. دا راغی په دې شکل دا قوه. اوس نو کله چې کولم کار کوي هغه دا فورمول په اختیار کې لري. نو کولم د دې فورمول څخه استفاده ولې ډیره زیاته کړې ده او د احساس کوئ چې د چارجونو ترمنځ قوه باید دې ته ډیره ورته وي. دلیل یې دا دی چې د چارج هم د کتلې چارج هم د دې مادې خاصیت دی، کتله هم د مادې خاصیت دی. نو که کتله د کتلې له امله دومره جاذبوي قوه راځي نو د چارج له امله هم دې ته ورته برېښنایي قوه باید راسي.
او دا منطقي تصور دی. ګوري ماده کتله یو خاصیت سو، چارج بل خاصیت. اوس دا کتله هم یو خاصیت سو، چارج هم. کتله هم یوه قوه واردوي، چارج هم واردوي. دواړه د یوې مادې خواص دي. نو کتله چې قوه واردوي هغه دومره ده، نو چارج چې واردوي هغه هم باید دې ته ورته وي، یعنې هغه هم باید داسې یو جوړښت ولري. نو کولم څه کار وکئ؟ تاسو توجه وکئ، فرض وکئ دا چارجونه دي، زه به دې ته نوم ورکړم Q1 Q2 چارجونه. موږ تاسې به چارجونه په کیو تورې ښکاره کوو، لوی کوچنی مهم نه دی، زه اکثرا کوچني تورې انتخابوم. دا اوس دوی یو له بل سره په یو واټن کې واقع دي، د دوی ترمنځ به فاصلې ته څه ووایو؟ آر. نو دوی یو په بل باندې قوې واردوي. اوس داسې تصور وکړئ چې دا څه ډول چارجونه دي؟ مختلف النوع. نو دوی یو په بل قوې واردوي، او جاذبوي قوه واردوي، جذب قوه واردوي. جاذبوي نه، جاذبوي دا کتلوګانو والا ته ویل کېږي. دې قوې ته که زه نوم ورکړم F1 قوه او دې ته نوم ورکړم F2 قوه، دغه قوې چې دوی واردوي د دې نوم دی په فزیک کې برېښنایي قوه، او دا قوې چې واردېږي د دې نوم دی په فزیک کې جاذبوي. نو جاذبوي لفظ چې مو واورېدی مطلب به یې دا وي چې د کتلې له امله رامنځته شوې قوه، او برېښنایي چې مو واورېدی مطلب به یې دا وي د چارج له امله. او دا دوې قوې موږ تاسې لرو، و د هستې دننه چې کوم دوې دانې دي د هغه پرېږدئ، د هستې د باندې به تاسې هر ځای کې که قوه ولیدل هغه به همدا دوه ډوله وي، بل ډول قوه بیخي لرو نه. د دې قوې نوم ما تاسو ته برېښنایي قوه، خو د دې قوې نوم د کولم قوه هم ده، او الکتروستاتیک فورس هم ورته وایي. الکتروستاتیک فورس. موږ تاسې به دا لفظ د دې وروسته داسې یعنې کاروو، برېښنایي قوه. البته دا نوم داسې جوړ سوی دی، یعنې کله چې چارجونه ساکن دي یو په بل قوه واردوي. زموږ تاسې ټول بحث تر څو چې جریان درس ته رسېږو، زموږ ټول بحث همدا دی چې چارجونو باندې مطالعه کوو، هغوی خواص وایو، د هغوی یو د بل په مقابل کې اعمال مطالعه کوو. په ټولو کې مو فرض دا دی چې چارجونه ساکن دي، چارجونه ولاړ دي. چارجونه چې ولاړ وي دا درسونه موږ تاسې مطالعه کوو. پوټنشیل یې وایو، برېښنایي ساحه یې وایو، دا د اوس قوه مطالعه کوو. کله چې چارجونه په حرکت راسي، چې چارجونه روان سي، بیا رقم نور خواص په دې کې پیدا کیږي. نو دا قوه هغه وخت چې کله چارجونه ساکن وي، چې کله چارجونه روان سي دا قوه موجوده ده، مګم یوه نوې قوه هم بیا را پیدا کیږي، چې هغه قوه چې کله چارج حرکت وکړي مقناطیسي ساحه ایجادوي. نو دا قوه هم راله، مقناطیسي هم راله، بیا یو نوې قوه د دوی د ادغام څخه جوړه سوه، د هغه بیا نوم یږدو الکترومقناطیسي قوه. صحیح ده؟ اوس به فعلا څه ورته ووایو؟ الکتروستاتیک فورس، یا اسانه برېښنایي قوه، یا د کولم قوه، د کولم یا کولمب قوه. دا قوه ورته ووایاست. دا هم د دې په څېر دا مقدارونه یو له بل سره څه دي؟ مساوي دي. نو که زه مقدار ته اف نوم ورکم، دا دواړه یو له بل سره برابر دي. چې د مقداري لحاظه برابر دي، نور نو دواړو ته به اف ووایو، او هر کله چې مو اف ته فورمول پیدا کوي دا به د دواړو دپاره وي. قوه ویکتور دی، لوری تاسې وینئ چې څنګه راغلی دي، مخالف. دا قوې دایما مخالف وي، که جاذبوي وي هم مخالف وي، که دافعوي وي هم څه مخالف دي. د کولم تصورات دا دي چې دغه قوه چې اوس د چارجونو ترمنځ ده، دا باید د دې قوې په شان وي، عینا دې ته ورته. نو څنګه باید ورته وي؟ دلته د کتلو ضرب راغلی، دا قوه د څه شي له امله راله؟ د کتلو د خاصیت له امله. نو دلته رالی د کتلو ضرب، نو ده ویل دا قوې بیا راغلي دي د چارجو له امله، نو دلته باید څه وي؟ دا باید مستقیما متناسب وي د چارجونو له ضرب سره، Q1 Q2. ګوري چارجونه مثبت هم دي، چارجونه منفي هم دي، خو دلته چې تاسې دې فورمول کې قیمت ګذاري کوئ د هغوی مثبت منفي نه راځي، ځکه یې زه په مطلقه درته ښکاره کوم. که کوم څوک وایي چې نه زه یې نه هېروم، زه علامې نه وضع کوم په دې کې، بیا نو مه نیسئ مطلقه. او مطلقه په دې خاطر دی چې تاسې دا مقدارونه وضع کوي، په دې خاطر چې قوه ویکتور دی، او د یو ویکتور مقدار دایما څه ډول عدد وي؟ مثبت عدد. د یو ویکتور مقدار حتما مثبت عدد راځي. نو دلته دا قوه معکوسا متناسب دی د دوی ترمنځ
د واټن له مربع سره په تجاربو کې دا خبره دې سړي ښکاره کړله چې رښتیا دلته هم دا خبره ده د واټن له مربع سره معکوس اړیکه لري او دې ته موږ تاسې څه لفظ کاروئ د واټن له مربع سره معکوس اړیکه د معکوس مربع قانون تابع دی دلته هم کم قانون جوړ سو معکوس مربع دلته هم څه راغلی معکوس مربع یو بل ځای هم موږ تاسې معکوس مربع آفرین د څپو په شدت کې هم څنګه قانون و د معکوس مربع ښه دا اړیکه خو جوړه سوه اوس تاسې متوجه یاست دې ځای ته چې دلته یوازې څه شته اوس نه یو ضرورت لرو یو ثابت ته لکه دلته چې و دغه ثابت چې پیدا سو دا و 6.8 د دې مقدار دی 6.8 ضرب لس په توان د -11 نیوټن متر مربع پر کیجی مربع او دا مقدار څه وخت تغیر کوي دا هیڅکله ابدا دا مقدار دا دی ولې دغه ځای کې نو هېڅ یو توپیر ته تاسو توجه وکړئ چې دا خبره صحیح زده کړئ دا عدد ولې هیڅکله تغیر نه کوي او دا عدد به دایم ته کاروئ په دې خاطر چې دا کتلېګانې چې کله یو په بل باندې قوې واردوي د دوی ترمنځ چې دا کم محیط دی هغه محیط دا د دوی د قوو په واردولو باندې هیڅ اثر نه کوي بیا توجه ورته وکړئ دا کتلېګانې یو په بل اوس قوې واردوي که نه واردوي د دې کتلېګانو ترمنځ چې کم محیط دی هوا ده اوبه دي هر محیط چې دی هغه دا قوې چې دوی یو په بل واردوي په دې باندې اغیزه نه لري یا په بل عبارت مداخله نه پکښې کې کوي مثال وایي تاسې یو په بل څونې قوې سره واردوي دوی وایي موږ لس نیوټنه و منځ کې مو اوبه راوړې اوس لس نیوټنه هوا سوه لس نیوټنه بیخي مو محیط له منځه ویوئ یعنې خلا کې مو واقع کړه اوس لس نیوټنه نو موږ تاسې څه وایو چې کله قوه جاذبوي وي محیط په دوی باندې هیڅ اثر نه کوي اما په چارچونو کې دا خبره داسې نه ده په چارچونو کې که دا منځ اوبه وي دا قوه یو رقم راځي که دا هوا وي دا بل رقم راځي که دا منځ کې بله ماده پرته وي دا بل رقم راځي خبره مو ذهن ته راله یعنی مطلب چارچونه چې یو په بل باندې قوه واردوي د دوی په منځ کې چې کم محیط دی دا محیط د دې قوې په مقدار باندې اغیزه کوي او څه ډول اغیزه کوي دا قوه کموي دایما یې کموي بس یعنی مثال په هوا کې هوا هم یو محیط دی دوی یو په بل باندې قوې واردې کړې 100 نیوټنه دا دواړه چارچونه مو د اوبو منځ کې کېښودل فرض وکړئ خالصې اوبه د خالصو اوبو منځ کې مو کېښودل اوس چې مو کتل اوس قوې واردوي 80 نیوټنه دا مو ایسته کړه منځ کې مو پلاستیک کېښودی اوس قوې واردوي 10 نیوټنه یو بله ماده مو راوړله اوس قوې واردوي 45 نیوټنه نو دا فورمول به څنګه جوړ سي ستاسې په نظر دا فورمول چې جوړیږي دلته به یو ثابت راولو خو هغه ثابت به دایم دا رقم نه وي چې یو عدد ولري او هغه عدد به هېڅکله تغیر ونه کړي نو دا ثابت چې دلته موږ تاسې اوس ذکر کوو هغه ثابت به ارتباط په څه شي پورې ولري چې د دوی ترمنځ کم محیط دی او که محیط تغیر کوي د هغه ثابت مقدار به ورسره تغیر کوي خبرې ته متوجه کېږي تاسې نو هغه ثابت ته به فعلا موږ تاسې نوم ورکو کې Q1 Q2 پر آر مربع اوس د دې دوو قوو کې یو توپیر د منځ محیط په قوې اغیزه نه لري اثر نه لري د منځ محیط په قوو باندې اثر لري اوس د منځ محیط په کم ځای کې راغلی په چارچو کې راغلی نه په واټن کې راغلی نه په کم ځای کې راغلی دا د محیط مربوط دی نو دا زده کوي د دې نوم د کولم ثابت هم دی د کولم ثابت اما د دې اصلي نوم د کولم ثابت خبره یې پرېږدئ د دې اصلي نوم څه شي درته راځي دا د محیط ثابت دی دا د محیط ثابت دی او دا په محیط پورې اړه لري زه تاسو ته د دې محاسبې طریقه درته وایم تاسو دې ته توجه وکړئ